سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر هیله مند یم جوړ او روغ به اشرف شریفي یم تاسو سره په یو نوي درس کې حاضرېږم زمونږ د تیرو ورځو درسونه مو په دې هیله چې کتلي وي او خوښ سوي مو وي نن زه تاسو ته په ګرامر برخه کې تر ټولو مهم بخش چې شاید تاسو همیش ورسره مخ سئ دغسې یو موضوع تاسو سره شریکول غواړم فقط تاسو توجه غواړم درس ته او کوم کسان چې زموږ په چینل کې نوي دي او یا هم دوی له تیر څخه زموږ ویډیوګان نه دي کتلي نو ترې څخه هیله کوو تر څو په همدې چینل کې پاتې سئ دغه چینل زما په انس تاسو لپاره تر ټولو بهترین چینل جوړېدلی سي تر څو تاسو په دغه ځای کې انګلیسي ته مو رشد او ترقي ورکړئ زو درس شروع کوو او له یاده مه باسئ موږ په چینل کې ستاسو لپاره پلی لیست جوړ کړی ده همغه پلی لیست کې زموږ ټول درسونه موجود دي کولی سئ هماغه پلی لیست ته لاړ سئ هر درس ته مو شماره ورکړې ده له یو څخه شروع ده تر همداسې ورځئ تر کوم ځای مو چې درسونه ورکړي نن به موږ په درس کې تاسو ته دا تشریح کوو چې د څلور هغه مهم پوینټونه this that these those څلور هغه کاریدونکي موږ تاسو ورته ویلی سو اشارې دي چې موږ تاسو ورته ډیر ضرورت لرو لومړی موږ تاسو دا شروع کوو د this څخه this مونږ او تاسو په کوم وخت کې کاروو مثلا که تاسو اوریدلی وي this is a book this is a boy یا مثلا وای that is a book صحیح سو نو دا د څه معنا لري په لومړي سر کې this معنا ده دغه صحیح سو this دا صحیح سو او دا چې دا near نږدې دپاره کاروو هغه څه چې موږ تاسو سره په یو متري نیم متري کې موجود دي دې دپاره موږ تاسو د this نه کار اخلو یو خصوصیت د this دا سو چې دا موږ تاسو نږدې ته کارو دویم خصوصیت یې څه دي صحیح سو دویم خصوصیت یې موږ تاسو وایي چې دا سینګولر ده سینګولر مطلب مفرد چې ته کارو هغه څه چې موږ تاسو سره نږدې شته موجود دي خو هغه یو وي صحیح سو دوه درې څلور نه وي یو وي او ورپسې دغه د this چې موږ تاسو کله کارو دا موږ تاسو دریم قدم کې له ایز سره کارو غیر له ایز بلکې سره نس کارو مثلا موږ تاسو کوی this is داسې بنوي this are داسې نس ویلی داسې نس ویلی this were دا نس ویلی نو this نږدې دپاره singular مفرد موجود وي شی مفرد وي او همداشانته د is to be verb سره کارو او دی په present کې د ښه په حال کې او د تیر حال دپاره was کارو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د is تیر حال څه ده was ده که یو مثال موږ تاسو ته ورکړی this is a book دغه یو کتاب ده this is a book په دې ځای کې جملې نه تاسو باید دا زده کړئ چې لومړی تاسو ته وګورئ is کارول سوی is باید تاسو پوه سئ چې دا یو خو حال ده او ورپسې بیا څه ده دا مفرد ده او بل مفرد په دې جمله کې چې موږ تاسو پیژنو هغه ا ده هر ځای کې چې تاسو وینئ ا په یو کلمه کې د یو اسم د پاره کارول شوی په یو جمله کې د اسم د پاره کارول شوی نو دغه ا د یو معنا ورکولی شي بیا موږ تاسو دې دپاره ځان ته فرمول لرو کله موږ تاسو او ان کارو ا ان په انګلیش کې دا دواړه د یو معنا ورکوي که نه خو هغه وخت موږ تاسو ا کارو چې کله هم هغه کلمه زموږ سره شروع دغې کلمې په بېغږه توري وي صحیح ده مثلا غږ لرونکي توري موږ تاسو ا ای آی او یو دغو پنځو نه یو نه وي موجود بېغږه توری وي بي سي ډي اف جي په دې چې کله شروع موږ تاسو به ا وایو لکه ا بوک ا پن ا پنسل ا رولر دا که تاسو وګورئ د کلمې لومړی سر چې د رولر آر دا هغه بېغږه ده او یو ان لرو ان بیا موږ تاسو د هغه هم د یو دپاره کارول کېږي خو کله یې کارو موږ تاسو هغه وخت کې کارو چې کله یو کلمه زموږ تاسو په غږ لرونکي توري شروع وي لکه مثال موږ تاسو وایي اونین اونین په انګلیش کې ویلی سي پیاز ده نو که ته چیرې وایې ا اونین دا غلط راځي نو ته وایې چې ان اونین صحیح سو یا مثلا ته ان امبریلا یو باندې شروع ده که نه امبریلا نو یو یو غږ لرونکی تور ته به ان وکاروئ چې دا انشاءالله په دې باندې هم تاسو پوه سوي هغه کلمې ته کارو چې هغه په بېغږه توري وي او ان هغه کلمې ته کارو چې هغه په غږ لرونکي توري وي نو this is a book دا یو کتاب ده او همداشانته که تیر حال تاړو this was a book دا یو کتاب وو نو دلته is په حال کې ده تیر حال ته was کارو ابوک بیرته په خپل لیکو اوس راځو دویمې that ده that ویلی سي موږ تاسو استفاده کوو کوم وخت کې هغه وخت کې چې یو شی له موږ تاسو څخه far وي صحیح سو a thing that is far from us okay هغه څه چې زموږ تاسو څخه لرې وي صحیح ده هغه ته موږ تاسو that کارو
او دویم خصوصیت یې دا دی چې هغه باید هغه سنګولر وي، مفرد وي. هغه څه چې زموږ تاسو څخه لرې ده هغه باید مفرد وي. او بیا د دات لپاره موږ تاسو له ایز نه کار اخلو. مثال دات ایز ا پن، او په تیر حال کې هم دات واز. نو له دې نه معلومیږي چې this او دات اول باید دا زده کړئ. this او دات فرق دا ده چې this هم مفرد ده، دات هم مفرد ده، خو فرق څه ده؟ فرق دا چې this نږدې مفرد ده او دات لرې مفرد ده. په دې پوه شئ. اوس راځو موږ تاسو د دې متضاد فکر وکړی وایو. these به موږ تاسو راخلو د دې په مقابل کې راوړو. مثلا these نږدې جمع ډیر، لکه these به موږ تاسو کارو د near نږدې شي لپاره، خو چې هغه plural وي، یعنی مطلب دا چې جمع اوسیږي. او په to be verb کې موږ تاسو له these سره r کارو. دا ما تاسو همیشه ویلي کله چې موږ تاسو فاعل چې په تیر درسو کې دا فاعل کې نه راځي چې فاعل زموږ تاسو جمع وي، زموږ تاسو to be verb هم باید جمع وي. او که چیرې فاعل زموږ تاسو مفرد وي to be verb باید موږ تاسو is وي، یعنی singular وي. دلته these جمع ده کنه، کله چې جمع راځي نو ته د is نه خلاصېږي، ته به مجبور یې چې r وکاروي. او همدا شانته په تیر حال کې ورسره ورکاروي، لکه these are pens، دلته دي قلمونه. که چیرې غواړې د په تیر حال وواړې نو these were pens، دلته وو قلمونه. صحیح شو؟ نو these کلمه نږدې جمع چې له یو څخه ډېر اوسیږي. او بل راځو موږ تاسې those ته. those هغه څه چې زموږ ستاسو څخه لرې دي، far لرې اوسیږي او بل plural جمع وي، نو بیا r او د word څخه ورته کار اخلو. ډېر اسانه ده. ګورې تاسو شاید ډیټ سوي په دې درس کې. د دې درس خلاصه زه تاسو ته وایم. بیا دلته ما تاسو ته 5 words هم لیکلي، 5 لغات. انشاءالله غواړم دغه کورس ستاسو لپاره یو داسې سیستم کې جوړ کړم چې هغه کې هره ورځ درس کې زه لغات، محاوره، همداشانته ټاپیک، ګرامري بخش د هر څه راولم. کوشش وکړئ چې تاسو زموږ هره ویډیو چې اپلوډ کیږي په همغه وخت راځئ، ویډیو ګورئ تر پایه پورې، حتما به تاسو پکې زده کوئ. بیا هم زه تاسو په درس مرور کوم. ګورئ موږ تاسو څلور هغه ګرامري موضوعات وویل چې دا ډېر مهم. this، that، these، those. د this په مقابل کې موږ تاسو these لرو، د that په مقابل کې those لرو. یعنی څه؟ this نږدې مفرد یعنی یو، that لرې مفرد، او these نږدې مفرد جمع، او those لرې جمع. صحیح شو؟ یعنی که تاسو مثلا یو څوک وایي چې ته هغه څه چې له موږ څخه لرې وي او ډېر وي، نو ته به څه کوې؟ ته به ورته وایې those. او که چیرې ته وایې مثلا هغه څه چې له موږ څخه موږ ته نږدې وي ډېر وي، نو ته به څه کوې؟ ته به ورته وایې these. یا مثلا که تاسو ورته وایې چې دلته نږدې وي در سره او جمع مفرد وي، ته به ورته وایې this. که ورته وایې چې لرې وي او مفرد وي، ته به ورته وایې that. یعنی خلاصه دا نږدې مفرد ته this، لرې مفرد ته that، نږدې جمع ته these، لرې جمع ته those. یا اوس راځو ته موږ په 5 words باندې تشریح لرو. 5 هغه لغاتونه ما تاسو ته راوړي. نمبر 1 pen، pen PEN، PEN pen څه معنا؟ قلم. صحیح شو؟ PEN pen قلم. دویم لغت ده man، MAN، MAN man. صحیح شو؟ یا هم باز main. صحیح شو؟ نو man سړی. نمبر 3 woman، WOMEN woman، woman ښځه. نمبر 4 څلورم لغات لرو موږ تاسو girl، girl GIRL، GIRL girl جلکۍ. نمبر 5 boy. ګورئ بای بم نه وایي ښه، او بوی بم نه وایي، نه دا چې ده boy، boy 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 معنی څه ده؟ هلک. BOY boy هلک. 5 لغات سره د دغه ګرامري موضوع. او انشاءالله چې زموږ ستاسو درسونه به په همدغه شکل باندې دوام پیدا کړي. له تاسو څخه مو هیله ده زموږ سره د تشویق او همکاري په برخه کې چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ، او هر څوک چې زموږ دا ویډیو تر پایه ګوري نو حتما ویډیو در سره لایک کوئ، خوښوئ ویډیو در سره. همداشانته خپل مثبت کمنټونه هم له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یو مثبته انرژي واخلو او هره ورځ تاسو ته په شوق او په یو خاص میتود سره
تدریس درکړو. تر بل ویډیو چې زه بیا راځم تاسو ټول پاک لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.